السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله یم دوستانو چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. یو ځل بیا په نننۍ ویډیو کې دوستانو تاسو ته د ټیپ سوایپ په اړه معلومات درکوم. دا چې دوستانو ما تاسو ته ټیپ سوایپ په اړه مخکې هم ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې کې ما تاسو ته ویلي وو چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او وړیا ټوکن پکې ترلاسه کړئ. نو دا د دوستانو د ټیپ سوایپ د وړیا ټوکن ترلاسه کولو وخت هم پای ته رسېدلی ده، نور یو څو ورځې ورته پاتې دي. نو په دې اساس ما وغوښتل چې هغه دوستان چې په دې کې ګډون کړی وو او ټوکن یې جمع کړي دي هغوی څنګه کولی شي چې خپل ټیپ سوایپ چې ده هغه له والټ سره وصل کړي. ځکه دوستانو چې وخت یې ډېر کم پاتې دی، نو تاسو باید د ویډرا لپاره د دې لپاره چې تاسو ته ویډرا وشي نو خپل ټیپ سوایپ چې ده هغه باید له والټ سره وصل کړئ. نو دوستانو په دې ویډیو کې مې تاسو ته ټوله طریقه ښودلې ده. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. نو راځئ دوستانو پر ویډیو باندې شروع کوو. ښه دوستانو، د ټیپ سوایپ د والټ کنیکټ کولو لپاره دوستانو تاسو یو والټ ته اړتیا لرئ چې هغه باید تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. زه راځم دوستانو پلی سټور راخلاصومه. تاسو به پلی سټور ته راشئ. پلی سټور ته چې کله راغلی دوستانو په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ سولفلیر. ښه دوستانو، کله چې پلی سټور ته راغلی دلته سرچ برخې ته به راشئ. سرچ کې به ورته سولفلیر ولیکئ دوستانو. که په دې ځای کې هم پیدا نه کړ دوستانو تاسو ته به زه د دې والټ لینک چې ده هغه د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، بیا کولی شئ چې له هغې ځای څخه یې هم ډاونلوډ کړئ. زه راځم دوستانو په دې کې د سولفلیر په نوم یو والټ ډاونلوډ کومه. تاسو به هم دغه ورته ولیکئ سولفلیر سولانا. دا دوستانو وینئ دویم سرچ چې راواوښت دوستانو دې باندې به کلیک ورته وکئ. ښه دوستانو، تاسو وینئ دغه سولفلیر سولانا والټ چې ده دا یې موږ ته راواړو دوستانو. دا به تاسو له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ما تیار ډاونلوډ کړی دوستانو. یوازې زه چې اپډیټ کړمه زه به ویډیو سټاپ کړم دوستانو چې زما والټ اپډیټ شي. له هغې وروسته په دې کې د اکاونټ جوړولو طریقه درته ښیمه. ښه دوستانو، تاسو وینئ ما دغه والټ اپډیټ کړ دوستانو. تاسو به دغه والټ چې ده له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. زه راځم دوستانو په اوپن باندې کلیک کومه. ښه دوستانو، چې کله مو په اوپن باندې کلیک وکړ لږ انتظار به ورته وکئ. نو تاسو ته به اوس یوه صفحه راخلاصه شي. ښه دوستانو، تاسو وینئ موږ ته دغسې صفحه راخلاصه شوله دوستانو. په دې کې به تاسو لومړی په کریټ نیو والټ باندې کلیک وکړئ دوستانو. د دې لپاره چې تاسو په دې کې نوی والټ جوړ کړئ نو دغه تاسو وینئ په دې باندې به کلیک ورته وکړئ. کریټ نیو والټ چې ده دوستانو په دې باندې به ورته کلیک وکړئ. تاسو وینئ دغه کریټ نیو والټ په دې باندې به کلیک ورته وکړئ. ښه، په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو لږ انتظار به ورته وکړئ دلته. ښه نو دوستانو بیا به راشئ په کنټینیو اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ. په کنټینیو باندې مو چې کلیک وکړ دوستانو بیا به راشئ په شو باندې به کلیک وکړئ دوستانو. ښه دوستانو، کله مو چې په شو اپشن باندې کلیک وکړ نو تاسو ته دغسې 12 لغاتونه درکوي دوستانو. دغه لغاتونه چې دي دا ډېر مهم دي. دا تاسو باید کاپي کړئ له دې ځای څخه او خپل نوټبوک کې یا هم په نوټ کې ځان سره خوندي وساتئ دوستانو. ځکه چې بیا تاسو والټ ته دننه کیږئ، که چیرې تاسو والټ ډیلیټ شي نو تاسو بیا کولی شئ په اسانۍ سره خپل والټ لاسته راوړئ. نو زه راځم دوستانو کنټینیو باندې کلیک کوم. تاسو به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. ښه دوستانو، لومړی زه دغه کاپي کوم له دې ځای څخه. دغه 12 ستوري لغتونه چې کوم راکړي دي دوستانو دا زه له دې ځای څخه کاپي کومه. دا ما له دې ځای څخه کاپي کړل دوستانو. زه راځم دغه په خوندي ځای کې هلته سیو کومه دوستانو. ښه دوستانو، دا ما له دې ځای څخه کاپي کړل. زه راځم دوستانو اوس په کنټینیو باندې کلیک کومه. په کنټینیو باندې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو دلته اوس تاسو نه یو پوښتنه کوي دوستانو. تاسو ته وایي په دې پوښتنې کې چې تاسو په دې کې 5م توری چې ده هغه انتخاب کړئ. یعنې په 5م نمبر کې کوم توری راځي هغه په دې کې تاسو انتخاب کړئ دوستانو. زه راځم کوم هغه مې چې کاپي کړي وو 12 لغتونه
په هغې کې ګورم چې 5م لغات کوم یو ده دوستانو هغه دلته ورته انتخابوم. تاسو ته هم چې کومه پوښتنه دلته پاس ولیکئ دوستانو، مثلا تاسو ته که دلته پاس ولیکل چې 3م لغات انتخاب کړئ، نو تاسو همغه لغاتونه چې کوم تاسو کاپي کړي دي 12 په هغې کې 3م لغات ورته انتخاب کړئ. نو ما نه اوس دلته دوستانو 5م لغات غوښتی ده، هغه زه دلته ورته انتخابوم. زه ګورم چې په هغې کې 5م لغات څه شی ده هغه دلته ورته انتخابوم. ښه دوستانو ما 5م لغات ورته انتخاب کړ. اوس بله پوښتنه یې موږ نه وکړه چې تاسو په دې کې 3م لغات انتخاب کړئ دوستانو. 3م لغت چې ده دوستانو هغه ما چې کوم کاپي کړي په هغې کې بریس ده دوستانو. تاسو وینئ دغه ورته انتخابوم زه او په کنټینیو باندې ورته کلیک کوم دوستانو. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړ دوستانو لږ یو څه انتظار به ورته وکړئ، نو په دې سره به ستاسو والټ جوړ شي. نو دلته به دوستانو تاسو یو پاسکوډ ورکړئ دوستانو. هر رقم کوډ چې ورکوئ هغه دلته ورته ورکړئ دوستانو. مثلا زه 1 1 2 2 3 3 ورکوم دوستانو. ښه دوستانو په دې سره اوس زموږ والټ جوړیږي دوستانو. دا دی زموږ والټ جوړ شو، تاسو کتلی شئ دوستانو زموږ والټ اوس جوړ شو دوستانو. ښه دوستانو زموږ والټ خو اوس جوړ شو. اوس راځو دوستانو ټلیګرام ته ټیپ سویپ ته راځو. څنګه کولی شو اوس دې سره ټیپ سویپ کنیکټ کړو دوستانو، ځکه چې ټیپ سویپ ویډرا چې ده هغه به دې والټ ته کېږي دوستانو. چې دې سره یې کله کنیکټ کړئ نو ستاسو کوم ټیپ سویپ ټوکن چې جمع کړي دي هغه به همدې والټ ته راځي. راځو دوستانو ټلیګرام ته. ټلیګرام خلاصوم. تاسو به هم ټلیګرام ته راشئ. دلته ټلیګرام ته زه راغلم دوستانو، ټیپ سویپ ته راځم. ښه دوستانو ټیپ سویپ ته چې کله راغلی تاسو را به شئ ټیپ سویپ به راخلاص کړئ دوستانو. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ زه ټیپ سویپ ته راغلم دوستانو. راځم په ټاسک باندې کلیک کوم. په ټاسک باندې مې چې کله کلیک وکړ دوستانو بیا راځم زه په کنیکټ والټ باندې کلیک کوم. تاسو وینئ په پاس سر کې کنیکټ سولنا والټ یې لیکلی دی دوستانو. راځم په دې باندې کلیک کوم. تاسو به هم په همدې باندې کلیک وکړئ. ښه دوستانو بیا به راشئ په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. دغه سټارټ میشن وینئ دوستانو، په دې باندې به کلیک ورته وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو بیا به راشئ په ګو آپشن باندې به کلیک ورته وکړئ. تاسو وینئ دغه ګو آپشن، په دې به ورته کلیک وکړئ. ښه دوستانو په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ نو تاسو به اتومات هغه والټ ته بوځي او والټ سره به کنیکټ شئ دوستانو. لږ انتظار ورته کوو. ښه دوستانو دلته تاسو ته کنیکټ برخه راځي، په کنیکټ باندې به کلیک ورته وکړئ دوستانو. کله مو چې په کنیکټ باندې کلیک وکړ دوستانو تاسو به اتومات دغه والټ ته راولي دوستانو. بیا به راشئ په دغه کنیکټ باندې به کلیک ورته وکړئ دوستانو. تاسو وینئ لاندې کنیکټ، په دې به ورته کلیک وکړئ. ښه دوستانو په دې سره تاسو وینئ ستاسو والټ چې ده وبخئ ستاسو ټیپ سویپ چې ده هغه له والټ سره وصل شو دوستانو. نو کله چې تاسو ته د دې ویډرا چې کله خلاص شي دوستانو ستاسو ویډرا چې ده هغه په اتومات ډول دغه ستاسو والټ ادرس چې ده دې ته ولیږل شي دوستانو. ښه نو دوستانو بیا به راشئ په چیک باندې به کلیک وکړئ د دې لپاره چې زموږ والټ چې ده هغه د دې لپاره چې زموږ ټیپ سویپ چې ده هغه له والټ سره کنیکټ شوی ده که نه ده کنیکټ شوی دوستانو. نو په چیک آپشن باندې به کلیک ورته وکړئ. ښه دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ زموږ ټیپ سویپ چې ده هغه له والټ سره کنیکټ شو. دوستانو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ټیپ سویپ له والټ سره کنیکټ کړئ تر څو تاسو ته ویډرا در ورسیږي دوستانو. نو دا دوستانو د ټیپ سویپ سره د والټ وصل کولو طریقه چې ما تاسو ته وښودله. تر یوې بلې نوې ویډیو پورې چې بیا زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم. خوشحاله، بریالي او صحتمند اوسئ.